وکیلان او خوشحال سعادت جنجال پر څه دی ګرام څوک دي ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم ستړي مه شئ وخت مو په خیر ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ وکیلان او خوشحال سعادت جنجال پر څه دی ګرام څوک دی اخر له تېرې شپې راهیسې په خواله رسنیو کې سلګونو افغانانو د ولسي جرګې د غړو او کورنیو چارو وزارت پر تازه ناندرۍ په بحثونو بوخت دي د جنجال پیل د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی رسنیو ته ویلي چې تېره شپه 8 بجې د کابل په ختیځ کې د دغه ولایت ګمرک ته څیرمه پولیسو د دوو وکیلانو موټرې پلټلې د دې په وینا د پلټلو پر وخت د وکیلانو د موټرو تورې ښیښې سپینې شوې چې وکیلان یې قهرولي دي وزارت نه ده په ډاګه کړې چې د کومو وکیلانو او پولیسو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی خو بیا څه وشول د ولسي جرګې وکیلان د شپې شاوخوا 11 بجو د جرګې په تالار کې په بیړني ډول راټول شوي او د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي هم په دې اړه احضار کړی و د وزارت ویان دې تایید کړی چې مسعود اندرابي جرګې ته غوښتل شوی و او اعتراضونه ورسره شریک شوي دي خوشحال سعادت د دوی هدف دی سرچینو ویلي چې د ولسي جرګې وکیلانو له کورنیو چارو وزیر څخه غوښتي څو د وزارت ستر معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه کړي د سعادت د ګوښه کېدو لپاره د وکیلانو دلیل نه دی په ډاګه شوی خو ویل کېږي چې دوی د دغې ناندرۍ تر شا تر هر چا د نوموړي زیات لاس ویني او فکر کوي چې خوشحال سعادت دوی ته درناوی نه لري د وکیلانو روایت څه شی دی د ولسي جرګې او پولیسو د دغې ناندرۍ په اړه په خواله رسنیو کې قضاوتونه بېلابېل دي د وکیلانو یو شمېر پلویانو بیا ویلي چې پولیسو په جرګه کې د افغان هندو باورو استازي له سره ناوړه چلند کړی دی د دوی په خبره تر دې وروسته د جرګې غړي مریم سلیمان خیله له خپلو پلویانو سره د هغه ملاتړ ته ورغلې او دې هم پولیسو سره ناندرۍ وهلې دي ویل شوي دي چې د ناندرۍ ځای ته له رسېدو سره مریم سلیمان خیل سره هم پولیسو بد چلند کړی او په غبرګون کې وکیلان په بیړني ډول د کورنیو چارو وزارت د چارواکو خلاف راټول شوي دي د معلوماتو تشه په ټوله کې د دې قضیې په اړه خلک تر اوسه د معلوماتو له تشې سره مخامخ دي ډیر قضاوتونه چې په دې اړه شوي دي د معلوماتو د تشې ستونزه پکې لیدل کېږي په ټولنیزو رسنیو کې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر مطبوعاتي کارکوونکو په مختلفو بڼو وکیلان ملامت کړي او دوی د وزارت د مافیا ضدو کارونو له کبره پارېدلي یاد کړي دي خو وزارت په رسمي ډول داسې توند او ښکاره موضوع ګیري نه ده کړې وکیلانو هم په څرګند ډول تر اوسه پر دې قضیې واضحې خبرې نه دي کړې او نه ده معلومه چې ناندرۍ د کومو وکیلانو او پولیسو ترمنځ شوې ده او نورې ولې ملاتړ کوي ګرانو کتونکو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو کومه ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ